د لوګر ولایت د ترافیکو مدیریت مسؤلین وایي چې د روان مریض کال په لومړیو 8 میاشتو کې شاوخوا 15 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي او ښار کې په بشپړ ډول ترافیکي اصول تطبیق کړي. مستوفي صاحب موږ ته د عوایدو ویلي ستاسو به 1.5 میلیون عواید کوي د کال، خو موږ کوشش ډېر زیات وکړو. موږ په 8 میاشتو کې 3.5 لکونه زیات عواید کړی ده. یو خدا پروسه د پاکستان لاس کوم موټر سیوس موږ ثبت کوو او راجستر کوو، دغه پروسه د اوس فعلا او د افغانستان لاس پروسه هم روانه ده، دغه کار هم جریان لري. هغوی موږ توقف کوو او قانوني چلند سره کوو، دې ته متوجه کوو چې دوی لیسن واخلي او دغه جواسر واخلي او موټر ثبت کړي آینده کې. د منګ ملګری راوتلي دي، منګه هر ورځ راوځو بازار کې ګرځو، دغه ډرایورانو ته توصیه کوو لیسنس باید واخلي، لیسنس ولري، قوانین د ترافیکو څخه کوم دي دغه باید مراعات کړي، بې ځایه موټر ونه دروي، بې ځایه مزاحمت خلکو ته ونه کړي، رنډونه بې ځایه ونه کړي، کوس بې ځایه ونه درېږي، سړک بند نه کړي. بل پلو د دې ولایت موټر چلونکي هم ښار کې د ترافیکو له چال چلند خوښ دي او وایي چې د ترافیکي اصولو تطبیق د ښاري نظم بنسټ جوړوي او په دې برخه کې همکاري خپل مسئولیت ګڼي. خیلی خوب است که همراه ما کمک میکند، مراعات میکند، زاراتر میشیم، احترامش ما داریم، آمر ما هست. نظم خود در تو همز پاسوله که 15% نظم را منځ شوی ده. انده ترافیک دی لوګر نظم پاک کړی ده، جوړ کړی ده او انده ترافیک زنده نو خو نظم د کار ګډوډ ده. انده خلک دی چې شپه ورځ د موږ ته خدمت کوي. دا په داسې حال کې ده چې لوګر کې ترافیک هیڅ چاته د بې اسناده او باقي موټرو چلولو اجازه نه ورکوي.